سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو. هیله د روغ جوړ او د صحت په جامه کې به پټ یاستئ. دا د یو ځل بیا زه رسول امین سلطاني د پیریانو جګړې کتاب دوهم فصل تاسو ته دراوړم. راځو کتاب ته. لینن راښوولي دي. یوري اندروپوف د کرملین د بوډا د سکارانو په ډله کې یو مخ پر لوړېدو ستوری و چې د شوروي اتحاد د کمونیسټ ګوند د ستر منشي سپي مخې لیونیډ برژنیف تر شاوخوا چاپېر شوی و. په 65 کلنۍ کې اندروپوف پوهېده او یا یې فکر کاوه چې پوهېده څنګه یو بغاوت خفه کړي. د یو ځوان کمونیست اپاراتریچیک فعال په توګه نوموړی په بوداپست کې د سفیر پر څوکۍ ناست هغه وخت شهرت ته ورسید چې په 1965 کال کې شوروي پوځونو د هنګري پاڅون وځاپه. 11 لسیزه وروسته بیا د کی جی بي مشر شو چې د شوروي د کورنۍ امنیت او بهرني جاسوسي ستر سازمان یې اداره کاوه. دی په یو سیاسي نظام کې چې په غولونه بنا و یو پرمخکښ جاسوس او د مسکو په لوبیانکا کې له خپلې اډې نه اندروپوف د کی جی بي د بهرنیو پټو عملیاتو څارنه کوله. په سی آی کې د نفوذ کولو تکل کاوه او په شوروي کې دننه د ناراضیو د خفه کولو په کمپاین هم بوخت و. ایره مخې اندروپوف په ظاهر کې د ډلهییز مشرتابه له پیکه نورمونو سره ځان عیار خو له دې کبله چې افلاطون هم یې لوست د شوروي فساد پر ضد یې ګامونه پورته کول او د میخایل ګورباچوف په څیر ځوان اصلاح غوښتونکی یې هم حمایه کول. له همدې کبله په لویدیځ کې کرملین څارونکو په اندروپوف کې لږ تر لږه لکه د بهرنیو چارو وزیر اندري ګرومیکو او د دفاع وزیر دمیتری استینوف په څیر له خوسا کېدونکو بوډا سیاستوالو سره په پرتله د رڼایي کوچنۍ نښې لیدلې. خو له دې سره بیا هم د یوري اندروپوف کی جی بي په کور او بهر کې د یو بېرحمه او قاتل سازمان پر توګه پر ځای و. د ایجنټانو د کابل په شان د درېیمې نړۍ په اډو کې وګړي په بې پروایي سره شکنجه کول او وژل. هغه کمونیست متحدین به یې چې له زړه سوي بې پرې شول نو ځای به یې قبر او یا هم تبعید و. په سلګونو زره سیاسي بندیان په ظالمو کولاګانو جیلونو کې په ظلم او سختیو کې پراته وو. په افغانستان کې د کمونیسټ ضد پاڅون پنځېدل نه د اندروپوف او نه کی جی بي لیدلی شوی. تر ټولو لوی او لومړی تیره مخالفت په هرات کې د 1990 کال په مارچ کې ژر هغه دم پیل شو کله چې په کابل کې د ناستو مارکسیستانو یو نوي نوښت اعلان وکړ چې پر نجونو به په زور د سواد کورسونه ولولي. د سواد زده کولو پر لور دا ډول خوځښت د دې لپاره و چې د شوروي پروپاګند هغه سره پوسټرونه ولوستل شي چې ورڅخه ډک ریلګاډۍ به د درېیمې نړۍ بې پارو دولتونو ته استول کېدل. ښې راتلونکي ته د انتظار پر لور د قوي بدنه نامسیدونکو مترقي او هوډمنو ښځینه کارګرانو مارش یې بله بېلګه وه. د 20مې پیړۍ په لومړیو کې بولشیکانو په ازبکستان، تاجکستان او قزاقستان ورودانګل او سیمه یې په شوروي مرکزي اسیا جمهوریتونو وربدله کړه او په نتیجه کې هغه بزګري اسلامي ټولنې په بې خدایه پولیسو دولتونو واړولې، ښځې فابریکو او د ډلهییزو فارمونو ته ورتوی شوې. نو د کی جی بي سیاسي ماهران په دې ګروه وو چې ګاونډی افغانستان به هم همداسې وي. د نږدې 2 لسیزو په اوږدو کې کی جی بي په پټه په کابل پوهنتون او افغان پوځ کې د کمونیسټ مشرتابه شبکه تمویل او پالنه یې کوله. څه ناڅه 3925 پوځي پرسونل د شوروي په خاوره کې روزلی او مغز مینځلی و. ولسمشر محمد داود مسکو او واشنګټن په 80 کلونو کې یو د بل پر ضد لوبولی و. د یو کاواک توازن ساتلو لپاره له دواړو خواو نه مالی مرسته او د عمراني پروژو جوړول منل. د 1988 کال په اپریل کې داود توازن ونه ساتلی شو او په کابل کې کمونیسټ مشران چې په مظاهرو یې لاس پورې کړی و بندیان کړل. نوموړي بیا څو ورځې وروسته شوروي پلوه توطیهګرو چې د افغان پوځ کې ننه یې زده کړې کړې وې د جمهوري ماڼۍ په تالار کې وواژه.
فاتح افغان چپیانو زرغون رنګه ملي بیرغ راښکته کړه او پر ځای د کلیوال او ژور مذهبي ولس په سیمه کې چې له صنعتي ټکنالوژۍ او مدرنیزم سره هیڅ بلد نه و سره توغونه وځړول. په سلګونو شوروي پوځي او سیاسي سلاکاران د افغانستان په ښارونو او ښارګوټو کې په کار وګمارل شول ترڅو د خفیه پولیسو شبکې د پوځ او ملیشا واحدونه کوچنۍ فابریکې او د ښځو نارینهو ګډ ښوونځي منظم کاندي. د کی جی بي پر سلا د کابل مارکسیسټانو د مذهبي او ټولنیزو مشرانو پر ضد چې که احتمالاً د دې توان ورسره وای چې د کمونیستي نظام په مقابل کې ستونزې پیدا کړي د ویرې او ترور په کمپاین به لاس پورې کړي. تر 1990 کال پورې کوم 12,000 سیاسي بندیان په جیلونو کې وو. د بندیخانو د دیوالونو تر شا منظم وژل روان وو. د امریکا د مدرنیزه کوونکو پانګوالو پر څیر د روسیې سپماګرو مشرانو د ایران انقلاب له کچې نه کم اټکل کړی. دوی په پیل کې د اسلامي انقلابیت د میکروب په پیژندنه کې ناکام پاتې شوي وو چې له تهران نه د شمال او ختیځ پر لور د نارسمي ځمکتلو شبکو له لارې خپرېده. کرملین او د هغه ملاتړو اکاډمیو د اسلام پیژندنې لږ کارپوهان لرل. په منځني ختیځ کې د شوروي اتحاد نږدې متحدین لکه شام او عراق پر مذهب ناولاړ رژیمونه وو. د امریکایانو پر څیر شورویانو هم د تیرو 2 لسیزو په اوږدو کې د خپلو منابعو او استعدادونو زیاته برخه په اروپا او اسیا کې د ایډیولوژیکي جګړې ډګرونو ته ځانګړې کړې وه. د 1990 کال په سرلي په لومړیو کې ایران ته د خمیني فاتحانه ستنېدو مذهبي فعالیتونو ته الهام وربخلی و. په پایله کې افغانستان ته سرکښه پیغام له هغه هیواد سره د ایران د پرانیستو سارایي پولو له لارې په تیره بیا د هرات ته چې د یوې لرغونې څلورلارې په اوږدو کې پروت او پر ایران باندې په سیاست او سوداګرۍ تړلی و لیږداوه. دا پارسي ژبې سارایي ښارګوټي چې هر رود سیند اوبو خړوباوه او د ایران دودیز کلتورونه او اسلامي ښوونځي چې پکې د تصوف یو لړ نامتو توکمونه شامل وو د ښځو په مقابل کې دومره شدید نه وو لکه د افغانستان ختیځ ته په ځینو کلیوالو ټولنو کې. له هماغه سره بیا هم هرات یو سپېڅلی ښار و. د اوسیدونکو په منځ کې د ایران د مسلط اسلامي مذهب شیعه یو ګڼ شمېر پالونکي هم وو او لکه په نورو ځایونو کې حتی نه شیعان هم د 1990 کال په پیل کې د خمیني د سیاسي مذهبي بیا راوچتېدو تر اغېزې لاندې راغلي وو. له دې ټولو ناخبره د کابل کمونیسټانو او د هغوی شوروي سلاکارانو د هغو اصلاحاتو پر پلي کولو لاس پورې کړ چې د مارکسیزم په کتابونو کې وو. د سواد زده کولو په لور پر کمپاین سربیره هغوی د پچهي عسکرو په نیولو او د هغو پر ځمکو نیولو هم پیل وکړ چې پر قومي مشرانو او اسلامي علماو اړه لرله. هغوی د پور ورکولو اسلامي نظام ته هم خاتمه ورکړه. پر نجونو د ولور اخیستل یې منع کړل. په واده کولو یې د نارینه او ښځې خوښه لرل قانوني کړل. د اسماعیل خان په نامه د افغان د پوځ یو تکړه تورن د هغه مارچ په میاشت کې د کمونیسټو غاصبانو پر ضد د جهاد ناره پورته کړه او د هرات دروند وسلوال ګارنیزون یې خونړی بلوا ته رهبري کړ. پلویانو یې په لسګونو روسي سلاکاران ښکار او د هغوی له ښځو او اولادونو سره یې له تیغه تیر کړل. بلوا کوونکو د روسانو بدنونه د ښار په سیوري لرونکو واټونو کې پر لکړو راوځړول. له کابل څخه په شوروي کې د روزل شویو پیلوټانو په پیلوټي بم غورځونکې الوتکې د بدل اخیستلو لپاره ورواستول شوې چې هرات ښار یې تر بې زړه سویه بریدونو لاندې ونیو. د بمباریو په پای کې د افغانستان کمونیسټ حکومت د خپل قدرت د لومړي تلین پر ماښام یوازې په هرات کې د خپل ولس څه ناڅه 100,000 تنه وژلي وو. اسماعیل خان وتښتېد او د هیواد په لویدیځ کې د بغاوت پر خپلولو پیل وکړ. په داسې حال کې چې هرات ښار په اور کې سوځېده د کی جی بي افسران له غوسې ایشېدل. د 1990 کال د مارچ پر 18 نیټه اندروپوف د شوروي په کرملین کې د سیاسي بیورو یوې پټې بیړنۍ غونډې ته وویل چې د دې واقعیت په نظر کې نیولو سره سره چې پر موږ به د تیري کوونکي ټاپه ولګیږي خو تر هیڅ شرایطو لاندې افغانستان له لاسه نشو ورکولی.
په هغه پسرلي کې د کرملین دننه د ځانګړي بحث یادښتونه چې په هماغه دم امریکایانو ته څرګند نه وو داسې ښیي چې د شوروي په مشرتابه باندې د KGB نظر مسلط و. په داسې حال کې چې لیونید برژنیف مخ پر ښکته روان و د اندروپوف ستوري پر لوړېدو. په کابل کې هلته د اډې د دوی پر اصطلاح د KGB استوګنځي له شوروي دیپلوماتانو سره له سلا پرته د افغانستان له کمونیست مشرانو سره تماسونه او مالی اړیکې ساتلې، خو په خپله افغانان ګډوډ او نهیلي کوونکي بېپاران وو. اندروپوف او د برژنیف نورو پالندویانو ته د دوی افغان ملګري پر خپلو ځانونو کې ورک او بې اعتباره ښکارېدل. افغاني مارکسیسټانو له مسکو نه ورکړل شوي متنونه او کتابونه له کچې نه زیات جدي نیولي وو. دوی ډېر ګړندي خوځېدل، هغوی به په نه پخلا کېدونکي ګوندي فریکوینسیو ویشل شوي وو او د خورا کوچنیو امتیازونو پر سر او وچه ایډیالوژي د یوه بل په ګریوان کې سخت سره لوېدلي وو. د مارچ پر 18مه نیټه د سیاسي بیورو په غونډه کې اوستینوف وویل چې ستونزه دا ده چې د افغانستان مشرتابه په کافي کچه د اسلامي بنسټګرو نقش نه پیژانده. اندروپوف د دې خبرې تایید وکړ چې موږ ته په بشپړه توګه څرګنده ده چې افغانستان په دې اوس وخت کې د دې توان نه لري چې ورته ګردې پرتې مخامخ ستونزې د سوسیالیزم له لارې حل کړي. اقتصاد یې وروسته پاتې دی، د اسلام دین بشپړ مسلط دی او نږدې ټول کلیوال وګړي بې سواده دي. موږ ته د یوې انقلابي وضع په اړه د لینن ټولو ښوونه څرګنده ده. په کومه وضع چې موږ په افغانستان کې خبرې کوو دا هغه ډول وضع نه ده. غونډې پخواني لومړي وزیر الیکسی کاسګین ته دنده وسپارله چې د افغانستان بې تجربې او ټګ کمونیست مشر نور محمد ترکي ته ټلیفون وکړي او ورڅخه وغواړي چې یوه بله له احتیاط څخه ډکه لاره غوره کړي. ترکي د افغانستان د کمونیستي انقلاب لومړی کال د خپل شخصیت پر لوړولو تیر کړی و. په زرګونو پوسټرونه یې چاپ او پر هغو د ده عکسونه پر دیوالونو ځړېدلي چې ترې لاندې رهبر کبیر لیکل شوی و. په داسې حال کې چې هیواد یې پر پاڅون لاس پورې کړی و، د خپل افغان کمونیست رقیبان بهر ته تبعید کړي وو. په کابل کې د KGB یوه پلاوي ته د میلمستیا پر موقع یې هغوی ته دا خبره کړې وه چې ده په سیده توګه د لینن بیلګه پلي کوله. پر دې اړه له افغان کمونیسټانو سره هیڅ ډول سازش ته چمتو نه و او د انقلاب له لومړنیو فرصتونو څخه ګټه پورته کوله ترڅو د شوروي پر موډل پولیتاریا زورواکي دیکتاتورشیپ پلي کړي. خپلو KGB لاسنیونکو اداره کوونکو ته پر یوه موقع کې ویلي وو چې د کابل په جیلونو کې د قتل بهیر په زړه بوږنونکی وي، خو لینن موږ ته سبق راکړی چې د انقلاب د دښمنانو پر ضد باید بې رحمه یو او د دې لپاره چې په شوروي اتحاد کې د 1918 کال د اکتوبر انقلاب بریالی شي نو اړینه وه چې په میلیونونو وګړي منهدم شوي وای. کوسیګین د اپریل پر 18مه نیټه ترکي ته ټلیفون وکړ. په دې وخت کې د شوروي د سیاسي بیورو بیړنۍ غونډه روانه وه. ترکي په ټلیفون کې دا ومنله چې وضع خرابه او لا نوره هم په خرابېدو ده. هرات د نوي راپنځېدونکي اسلامي غورځنګ منګولو ته په لوېدو دی. ښار څه ناڅه ټول د شیعه شعارونو تر اغېز لاندې دی. ته د هغوی د خپلو ځواک لرې؟ کوسیګین ترې وپوښتل. کاشکې داسې وای. ترکي وویل. ترکي غوښتنه وکړه چې افغان کمونیسټانو د شوروي مخامخ پوځي مرستې ته ضرورت لاره. په شوروي اتحاد کې په سلګونو افسران روزل شوي وو. ټول هغوی اوس چیرې دي؟ په غوسه شوي کوسیګین پوښتنه وکړه ترې. د هغوی ډېری اسلامي مرتجعین دي یا د هغوی په خپله ژبه اخوان المسلمین. ترکي وویل موږ پر هغوی ډاډه نشو کولی، موږ پر هغوی باور نه لرو. خو له ترکي سره د حل یوه لاره وه. د مشوره ورکړه چې شوروي د خپلو مرکزي اسیا جمهوریتونو له پوځونو څخه په پټه پوځي ټولې راواستوي. ترکي غوښتنه وکړه چې ولې شوروي اتحاد په ملکي جامو کې خپل ازبک، تاجک او ترکمن سرتیري نه راستوي. هیڅوک به هغه ونه پیژندلی شي. هغوی کولی شي چې شوبلې وچلوي ځکه چې موږ په افغانستان کې ټول دا ملیتونه لرو. هغوی دې ټوله افغاني جامې او یونیفورمونه واغوندي. هیڅوک به یې ونه پیژني. ترکي پر دې اند و چې د دې لپاره چې اسلامي انقلاب وپاروي ایران او پاکستان له داسې پټ میتود څخه کار اخیست
افغانستان ته د افغانانو په جامه کې د چریکانو په بڼه خپل منظم پوځونه راستول. البته ته دا ټوله مسله له کچه زیاته ساده فکر کوي. کوسیګین وویل په افغانستان کې راپنځېدونکی اسلامي بغاوت یوه پیچلې سیاسي او نړیواله موضوع ده. CIA د امریکا ولسمشر جیمی کارټر سپینې ماڼۍ ته د افغانستان کمونیسټ ضد باغیانو لپاره د مرستې ورکولو په اړه لومړی پټ یادښت د 1999 کال د مارچ په لومړنیو کې واستاوه. دا هماغه موقع وه چې د هرات کې بغاوت په پیاوړي کېدو شو. دا وړاندیز د انسجام یوې ځانګړې کمیټې ته واستول شو. هغه د کابینې یوه پټه لاندنۍ کمیټه وه چې د ولسمشر لخوا یې د پټو عملیاتو څارنه کوله. CIA له راپور سره په یوه مله لیک کې ویلي وو چې په افغانستان کې زور اخیستونکې بلوا د شوروي مشران په زغرده ورخطا کړي وو. په هغه کې زیاته شوې وه چې د شوروي تر کنټرول لاندې رسنیو په یوه کمپاین لاس پورې کړی و چې په امریکا، پاکستان او مصر تور ولګوي چې په پټه یې د افغان اسلامي شورشیانو ملاتړ کاوه. واقعیت دا دی چې متحده ایالاتو تر همدې دمه داسې څه نه وو کړي. ښایي د دې لپاره به اوس ښه وخت وي چې پیل شي. د ایران انقلاب په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو لپاره نوې ستونزې پیدا کړې وې. دا امکان و چې KGB به له دې ګډوډیو څخه ګټه پورته کړي. اوس یو فرصت په لاس کې و چې د هغو ګواښونو د یوې برخې مسیر د شوروي پر خوا وګرځول شي چې د امریکا پر ضد د خمیني له محراب څخه کېده. په افغانستان کې یوه منظمه بلوا به د شوروي هغه ځواک مهار کړي چې د منځني ختیځ د تیلو ډګرونو ته یې متوجه کړی و. دا به ممکن هغه افغان او ښایي شوروي ځواکونه هم وتلي او وتړي چې د بغاوت د ځپلو په تکل کې شي. خو له دې ټولو سره دا له خطره یوه ډکه لاره وه. که چیرې شورویان په افغانستان کې د امریکا لاسوهنه وګوري نو ممکن د غچ اخیستلو په لټه کې شي. د کارتر ادارې د CIA د لومړني وړاندیز پر اړه زړه نازړه پاتې شو. د مارچ پر 4مه نیټه د انسجام ځانګړې کمیټې له CIA څخه وغوښتل چې د پټو عملیاتو په هکله په دویم وړاندیز غور وکړي. د شوروي په اړه د CIA مشر شنونکي آرنولډ هویلک د CIA مدیر درستیز اډمیرل سټانفیلډ ټرینر ته یو هیښوونکی یادښت واستوه. هویلک ویره ښکاره کړې وه چې ممکن د تاریکي کمونیسټ رژیم ونړیږي او شورویان وتړل شي چې مداخله وکړي. د شوروي مداخله ممکن پاکستان، ایران او ښایي چین دې ته وهڅوي چې افغان باغیانو ته پټې مرستې ورکړي. په پاکستان کې جنرال محمد ضیاءالحق ښایي له امریکا څخه وغواړي چې شوروي ته په زغرده توګه ووایي چې د پاکستان له پولو څخه دې لرې ګرځي. دا د نړیوالې درېیمې جګړې لپاره یوه سیناریو وه چې د ضروي وسلو د استعمال پر شمول د نورو ټولو ناخوښونکو پایلو پوتنشیل بالقوه ګواښ پکې و. هویلک په پای کې د نتیجې په توګه ولیکل چې تر کومه پورې چې د کابل کمونیسټانو په اړه په مسکو اړه لرله نو لږ تر لږه کېدای شي چې شورویان به دې ته چمتو وي چې د حاکمې ډلې په ګټه په افغانستان کې مداخله وکړي. د بل پسرلي تر رارسېدو پورې CIA او KGB دواړه د یو بل د نیتونو پر هکله یو څه پوهېدل، خو یو هم د هغه بل د محاسبې بشپړه څېره نه ولیدلې. په لانګلي کې د CIA له مقر څخه په نږدې ختیځ کې د پټو خدمتونو افسران له خپلو پاکستاني او سعودي اړیکوالو سره په تماس کې شول چې وګوري په افغانستان کې دننه څه کېدلی شي. لږ تر لږه د CIA ځینو مامورینو فکر کاوه چې هغه سازمان په نوښت لاس پورې کړی و. په افغانستان کې د پټو عملیاتو د پلانولو هڅه که هر څومره ابتدایي هم و د نږدې ختیځ دې افسرانو ته څرګندېده چې په دې زمانه کې د CIA د دفاعي او پاسیف دریځ په پرتله دا یوه نادره پیښه وه. له دې نه څو کاله دمخه د امریکا د کانګرس په پراخه توګه د تبلیغ شوو څېړنو له لارې په کیوبا کې د دې سازمان د وژنې پلانونه په لاتینه امریکا کې پټ عملیات او نورو زړه بوږنونکي سریات رابرسېره کړي وو. د امریکا خلک او کانګرس چې تر واټرګیټ نه وروسته له واک څخه د ناوړې ګټې پورته کولو له کبله د حکومت پر کړو وړو مخکې له مخه په غوسه وو، د CIA پر ضد اوښتي وو. دې وضع د نوموړي سازمان لپاره د کار کولو زهرجن سیاسي چاپیریال منځته راوړی و.
د وژنې قتل عمل په یو اجرایوي حکم سره په رسمي او قانوني توګه منع کړل شوی و. نوي قوانین او لایحې نافذ شوي وي چې تر هغو لاندې د ولسمشر او کانګرس تر کابو لاندې د CIA پټ عملیات سرته رسول تضمین شوي وو. په لانګلي کې د ننه د اصلاحاتو مسلکي جاسوسي کدرونه او حتی ځینې هغه کسان چې د داسې اصلاحاتو پلویانو په غوسه او معنویات یې پرېوتلي وو. په لانګلي کې ډیرو داسې فکر کاوه چې CIA د ولسمشر پر لارښوونه دا دندې چې ډیر وخت به یې افسرانو ته د ژوند ځانګړي خطرونه مخامخول سرته رسولي او اوس په واشنګټن کې یو احساس پیدا شوی و چې CIA له هماغه پیل څخه یو جاني لیونی سازمان او د خورا ناروا توطیو یو خورا تیاره غار و. د CIA ډیر مسلکي افسران په دې ګروه وو چې د نوموړي سازمان پر اړه تر 1990 کال پورې د امریکا د ولس او د هغه هیواد د کانګرس غبرګون له ځواک څخه د ناروا ګټې پورته کولو په پرتله ډیر دروند و. په همدې موقع ولسمشر جیمی کارټر د سمندري اډمیرل ټرینر په مشرۍ یو پلاوی موظف کړی و چې سازمان له لارې ته برابر کړي. د دې لپاره چې د CIA په بودیجه کې کموالی راولي، ټرینر په شلګونو خفیه پولیس افسران له کاره ګوښه کړي وو چې دا د نوموړي سازمان په تاریخ کې یوازینی داسې عمل و. د پټو عملیاتو په ادارې کې دننه داسې تلقي کېدله چې ګوندې هغوی تر ټولو ټیټې سطحې ته لوېدلي وو. په داسې حال کې چې CIA هغه پسرلی په افغانستان کې دننه د عملیاتو پر اړه د بدیلونو پر څېړنه فکر کاوه، په اسلام آباد کې د نږدې ختیځ افسرانو ریپورټونه ورکړل چې امکان لري د پاکستان جنرال ضیا به چمتو وي افغان جنګیالیو ته د اوسنۍ پټې مرستې ورکولو کچه لوړه کاندي. خو CIA په خپل ریپورټ کې ویل چې جنرال ضیا ویره لرله که چیرې امریکا د شوروي د غچ اخیستلو په مقابل کې د پاکستان ساتنه ونه کړي نو کمونیست ضد باغیانو ته د مرستو د کچې لوړولو له کبله هغوی د شوروي د قهر خطر په غاړه نشي پورته کولی.